السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. زما چې یو نننی هغه ټاپک دی قربان د مسافرو شو نوم دی د نادیه ګل، دلراج او فاطمه ګل او ورسره چې دی نو یو څو نور پنځه شپږ ډانسرې تللي دي هلته کې په سټیج باندې به ډانسونه کوي. نو دوستانو ټولو نه ضروري خبره او اولنۍ خبره دا ده چې کوم ملګري مسافر هلته کې ځي پروګرام دپاره شو دپاره نو هغوی ګوري یو څو کسان هلته کې ناست دي ولاړ وي هغوی پیسې په دې باندې لړه کوي. هغه چې کوم کسان دي ما مخکې ویډیو کې دا خبره کړې وه، اوس زه مکمل ډیټیل تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. دوستانو که تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو زما دا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ. نو دوستانو دا چې کوم کسان دي فرنټ باندې به تاسو ګورئ دا پیسې پیشیندي ریالونه پیشیندي په دې ډانسرو باندې. نو دا کسان څوک دي؟ اصل کې دا د دوی خپل کسان دي، د دوی یو میل ملاپ دی، یو گیم دی. نو هغوی ځکه په دې خلکو باندې پیسې شیندي. شاته چې کوم مسافر ناست دي نو هغوی جیبونو کې هم پیسې پراتې وي، نو هغوی له یو تیش راولي، یو جذبه، یو ولوله. نو هغوی هم په منډه زر مخکې فرنټ ته راځي، سټیج خواله راځي او بس جیب نه پیسې وباسي په دې باندې شیندي. نو دا خبره ده دا چې کوم کسان پې شیندي نو دا د دوی خپلې دي. هغه چې کوم پیسې شیندي نو هغه خو د دوی اټومیټک په جیب کې راځي، ولې چې د دوی پیسې دي نو هغه د دوی پیسې په دوی باندې شیندي. او چې کوم مسافران په دوی باندې پیسې شیندي نو بس هغوی خو بېوقوف دي. الله پاک د هغوی لم شعور او عقل ورکړي. ټکټ پیسې بیل دي، بیا دننه چې ځي نو هغه پیسې شیندل په دوی باندې هغه بیل دي. نو د دوی چې دی نو بس پنځه واړه ګوتې په غوړو کې دي او ښه ورته بزنس میلو شوی دی، ښه ورته کاروبار میلو شوی دی. الله پاک دې د دې د کاروبار دا بزنس دې ټپ کړي او الله پاک دې ښه ورته لاره وښیي او د نیکو لاره ورته دې وښیي. ولې چې دا چې کوم دی نو دا خو سراسر ګناه ده، غلط کار دی. نو الله پاک دې نیکو ته یې پام کړي، ورته دوا کولی شو ملګرو. او دا چې کوم مسافر دي پیسې پې شیندي نو الله پاک د دوی باندې خپل رحم و کرم وکړي. دا چې کوم پیسې په دوی باندې شیندي نو دا د خپل کلي وطن کې غریب مسکین له دې ورکړي، د هغه په دې باندې څه ګزاره وشي. بس دوستانو مختصر خبره دلته کې ختموم. او ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله تاسو سره به ډېر څه یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. تل ویله په امان، والسلام.